یاره بیخي زور غواړي چې په مینه کې دوکه درکړي ورسړي قیمت یې. ته څه فکر کوې چې برابر معاش تر چا راسي؟ یاره چې په د ژوند کې غم نه وای نو خو انګلیش زده که برابر په انګلیش کې غم ته سیټ وایي برابر سیټ ګرځېدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته څنګه دې خواته راغلې او داسې خفه معلومېږي؟ زما پرېږدئ تاسو دواړه څنګه دې خواته راغلي یاست او دا لښتي پر غاړه ناست تاسو خو دې خواته راتېرېدلاست نه دا یې خیر نن څنګه دواړه دې خواته راغلي یاست موږ خو سیټ یو. سیټ یاست ولې خدای دې خیر ځکه نن زموږ امتحان و د سلو نمرو سم نوي نمرې واخیستلې زما ور داسې خرکش راکړئ نمرې مې هم پراوې د سلو څخه دې نوي نمرې اخیستې نو دغه لام ته خفه نو زه خو نه یم خفه ورور کش راکړي ویې واله زه ډېر خفه یم. ولې په امتحان کې ناکامه شولې؟ یا لږ نمرې دې اخیستې دي یا نو بیا ولې؟ به دا کش راکړئ اوس څه ورته ووایم هغه پرون یو ځای کړئ باره یې ماته وویله ول زه خو در خبر یم چې ناکامه کېږه ول در مخه به لا کش درکړمه دا چاله زه یم بر داسې نه یم مثال خبرې ولا زما کش به تا پسې درسي باره به دغه در مخه کش راکړئ ول زه خو در خبر یم چې ناکامه کېږه دا ښه چې معنی هغه د مخه له خبر و چې دی ناکامه کېږي نو راسه ښه کش ورکړه برکه رالې ښه دا دغه مې ویله دا امتحان چا ایښی چې دا امتحان اخیسته کېږي د امتحان خو دا انسان یې او پشکې ناکامه کېږي هم انسان